دا چې سړي غلام آزاد کو که غلام د ده په ژوند کې مړ شو خدای میراث وړي که دا مولا مخکې مړ شو هغه د غلام حق چې ده درلود چې دی به میراث ته وړي آیا دا حق ختم شو که نه سبا ته که د ده هغه غلام مړ شو د زوی هم د هغه نه میراث وړي نو زوی هم ته وړی شي ولا په میراث پاتې کېږي هغه چاته چې چاته مال په میراث پاتې کېږي دا پلار و غلام آزاد کړی پلار اوس مړ شو بیا زوی شته د زوی په وخت کې هغه د ده غلام مړ شو نو د هغه میراث ته یې وړي خو دا صرف په نارینه کې ده ښځه په دغه کې حق نه لري مال خو لور هم ته وړی شوی خو چې دی زوی نه لري چې دی مړ شو مخکې غلام ژوندی د لورانې شته غلام چې وروسته مړ شو هغه لور یې بیا میراث ته شته